أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. دا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية حسنة. دا رسول الله صلى الله عليه وسلم سیرت. دا رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائل. کم چې دا عمر ریډیو په نشریاتو کې 4 کاله ویلې شوي دي، د ډیرو مؤمنانو مسلمانانو اوریدونکو په غوښتنه باندې چې دا په یو مرتب اندازه باندې وویلې شي، د بیان په شکل باندې او نشر شي، خواره شي، مؤمنان مسلمانان یې واوري او خپله زندګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې تېره کړي. نو دغه موضوعات چې کوم په سیرت برخه کې د شمایلو د اسوه حسنه په برخه کې ویلی شوي دي، انشاءالله دغه درسونه به ویلی کېږي. دا اولنی درس دی. د دې اولنی درس موضوع د نبی صلی الله علیه وسلم د اسوه حسنې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ او د شمایلو مقام، اهمیت، د هغې درجه او د هغې مرتبه څومره ده. نو دا اولنی درس دی. په هغې کې ټولو اوریدونکو ته دغه پیغام دی او ټولو اوریدونکو نه دغه درخواست دی چې د الله رب العالمین نه دعا وغواړي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه او د نبی علیه الصلاة والسلام د زندګۍ د تیرولو دغه طریقې دغه ویل زموږ نه الله تعالی په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي، او بیا د الله تعالی نه دغه دعا وغواړئ چې الله رب العالمین مونږ او تاسو ته د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسوه حسنې مقام، اهمیت، درجه او مرتبه دا ډیره زیاته ده. خالق کائنات رب العالمین په عالم دنیا کې د انسانانو د پیریانو د هدایت دپاره د انبیا علیه صلات والسلام د پیغمبرانو د رسولانو سلسله قایمه کړې ده، او د دغه برګوزیده هستیانو په واسطه باندې الله رب العالمین بندګانو ته د هدایت پیغام را لیږلی دی او را رسولی دی، چې د دغه پیغاماتو تکمیل او انتها په قرآن کریم سره وشوله. الله رب العالمین خپل پیغام برای راست په خپلو بندګانو باندې چرته هم نه دی نازل کړی، بلکې الله تعالی خپل پیغامات او خپل فرمانونه د خپلو پیغاماتو او د خپلو فرمانونو سره سره یې د پوهولو والا کس هم را لیږلی دی. ځکه پیغام الهي او فرمان خداوندي په هغې باندې پوهېدل
او هدایت دی حاصلول بې د انبیا علیه صلات وسلام نه ممکن نه دي. نو ځکه الله تعالی د خپلو پیغاماتو د رسولو دپاره او په خپلو پیغاماتو باندې د خلکو د پویولو دپاره الله تعالی پیغمبران رالیږلي. د دغه انبیا علیه صلات وسلام اختتام په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شوی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت او د رالیږلو مقصد په قرآن کریم کې بار بار او ځای په ځای باندې بیان شوی دی. الله تبارک تعالی قرآن کریم کې فرمایي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمه. الله تعالی احسان کړی دی په مؤمنانو مسلمانانو باندې چې د هغې د جنس نه انسان پیغمبر را لیږلی دی. د دغه پیغمبر مقاصد د رالیږلو او د هغې د رالیږلو کارونه هغه څه دي، ډیوټیان یې ذمواریان یې څه دي؟ یتلو علیهم آیاته. یو غرض او مقصد دا دی چې د الله تعالی آیاتونه خلکو ته بیان کړي، او دویم ویزکیهم، مؤمنان مسلمانان د شرک او د کفر او د بېدینۍ نه پاک کړي، د بد اخلاقۍ نه پاک کړي. او دریم ویعلمهم الکتاب والحکمه، چې د الله تعالی کتاب او خپل سنت طریقې خلکو ته وښیي. دا د الله تعالی د پیغمبر ذمواریانې دي. په دې آیات کریمه کې د نبی صلی الله علیه وسلم د رالیږلو 3 اهم مقاصد او 3 اهم اغراض دا بیان شول. قرآن کریم دا د عمل کتاب دی. قرآن کریم څه مذهبي تاریخي یادګار نه دی او نه صرف یو آسماني تبرک دی چې په عبادت خانو کې، په جماعتونو کې او په کورونو کې خلک کېدي د تبرک دپاره یا د قسمونو د خوړلو دپاره، بلکې قرآن کریم دستور العمل دی. دا د عمل کولو یو لایحه ده، دا یو دستور دی. پکار دار چې مؤمنان مسلمانان په دې باندې عمل وکړي. نو دا دستور العمل دی، یو دستور الحیات دی، یو صحیفه نجات ده. د دې دستور العمل او دستور الحیات سره د عمل یو نقشه ضروری ده، یعنی چې د قرآن کریم یو عملی نقشه ده مخې ته پیش کړي. د دې لپاره یو انسان پکار دی چې دغه دستور العمل په خپل عمل کې خلکو ته وښایي او خلکو ته پیش کړي چې دا الله تعالی دا دستور دی، دا قانون دی او عملی نقشه یې زه یم. ځکه علم په عمل سره ښکاره کېږي، علم په عمل سره خلکو ته ښودلی شي. نو هغه انسان الله تعالی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل کې راولېږه چې د هغه زندگی د کلام الهی او د قرآن کریم عملی تفسیر. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عملی نمونه ده چې د الله تعالی د کتاب شرح او د الله تعالی د کتاب توضیح او تفسیر کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مقام او درجه او مرتبه هغه ډېره زیاته ده. امام اوزاعي رحمة الله علیه د امام مکحول رحمة الله علیه نه نقل کوي وایي تبین المراد منه، دا نبی صلی الله علیه وسلم سنت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل د قرآن کریم مراد بیانوي، د قرآن کریم مقصد بیانوي. د نبی علیه السلام دا سنت طریقې، د نبی علیه السلام دا عملونه، دا د قرآن کریم هغه نقشه او د قرآن کریم مراد او د قرآن کریم وضاحت کوي. د دې وجې نه امام شاطبي رحمة الله علیه لیکلي دي الموافقات کې هغه وایي فکان السنة بمنزلة التفسیر والشرح لمعانی احکام الکتاب. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې دا په منزله د تفسیر او دا په منزله د شرح، دا په منزله د وضاحت سره دي د الله تعالی د کتاب د احکاماتو. الله تعالی چې په خپل کتاب کې کم احکامات را لیږلي دي، نو د نبی علیه صلات وسلام عمل، د نبی علیه صلات وسلام د طریقې د هغې وضاحت کوي او د هغې تفسیر بیانوي. همدغه وجه ده
چې کله د عایشه رضی الله تعالی عنها نه تپوس وشو چې د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق څه دي، نو عایشه رضی الله تعالی عنها وفرمایل چې آیا تاسو قرآن کریم نه دی لوستلی؟ یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق، د نبی علیه الصلاة والسلام احوال د قرآن کریم عملی تصویر دی، دا د قرآن کریم عملی شکل دی. نو د نبی صلی الله علیه وسلم د اخلاقو، د نبی علیه السلام د احوالو، د اعمالو، د اقوالو تابعداري کول دا د کلام الهي او دا د قرآن کریم اتباع ده. ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم څه کول، نبی صلی الله علیه وسلم چې څه ویل نو دای په وحی سره ویل، دای په وحی سره کول، او قرآن کریم په هغې باندې شاهد دی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. دا قرآن کریم د پیغمبر د خپل ځان نه خبرې نه کوي، دا چې دا څه کوي دا څه وایي نو درته وحی کېدلی شي دی. قرآن کریم لکه څرنګې چې د خپل اتباع او د خپل اطاعت حکم کړی دی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، د الله د طرف نه چې تاسو ته څه نازل شوي دي د هغې تابعداري وکړئ. نو دغسې قرآن کریم مونږ او تاسو ته د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو د اتباع حکم هم کړی دی. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، د الله تابعداري وکړئ نو د الله تعالی د پیغمبر تابعداري ورسره هم وکړئ. دغسې الله تبارک تعالی فرمایي وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. د پیغمبر چې راته څه راوړي دي او تاسو ته وایي چې دا وکئ نو هغه وکئ، او چې رسنه یې منع کړي نو د هغې نه منع شئ. او الله تبارک تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم اطاعت او د نبی علیه الصلاة والسلام تابعدارۍ ته د خپله تابعداري یې ویلې ده. د نبی علیه السلام تابعداري یې خپله تابعداري ګرځولې ده. من یطع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د دې پیغمبر د رالیږلی شوي انسان چې الله رالیږلی دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړله نو دا داسې ده لکه چې د الله تعالی تابعداري کړي. چا چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړه نو دا داسې دی لکه د الله تعالی سره چې بیعت کړی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله. دا دومره لویه مرتبه ده د دې پیغمبر د اطاعت او د دې پیغمبر د تابعدارۍ. د دې پیغمبر سره مینه محبت کول دا داسې دي لکه د الله تعالی سره مینه محبت کول. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. ای خلکو که تاسو د الله سره مینه محبت کول غواړئ نو د دې پیغمبر سره مینه وکئ، ځکه د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مینه، د دې سره مینه محبت کول د الله تعالی د مینې محبت معیار دی. نو چا چې د الله تعالی د پیغمبر سره مینه وکړله الله به پرې دوه مهربانۍ وکړي، یو به سره الله مینه محبت وکړي او دویم به الله تعالی ګناهونه معاف کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر قول او د هر فعل که تشریعي امور کې او که معاشرتي امور کې دا د الله تعالی د رضا سبب دی او دا اسوه حسنه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات دا په عباداتو کې، دا په معاشراتو کې، دا په اخلاقیاتو کې، دا په معاملاتو کې، په هر څه کې دا اسوه حسنه ده د نبی علیه صلوات والسلام ذات. بعضې ناپوهه خلک او بعضې جاهلان د الله تعالی د دین نه ناخبره خلک د نبی علیه صلوات والسلام ذات صرف په عباداتو کې اسوه حسنه ګڼي، چې د نبی علیه صلوات والسلام په طریقه باندې مونځ کوه، د نبی علیه السلام په طریقه باندې روژه نیسه، د نبی علیه السلام په طریقه باندې ذکر اذکار او تلاوت کوه. نه، د نبی علیه صلوات والسلام ذات دا په ټولو امورو کې، تشریعي امور دي که معاشرتي امور دي، اخلاقیات دي، معاملات دي، د دنیا سره تعلق ساتي، د نکاح سره تعلق ساتي، د اخلاقو سره تعلق ساتي، لین دین اخیستل خرڅول دي، قرضدار دی، په دې ټولو خوراک دی، اسکاک دی، سفر کول دي، په دې ټولو کارونو کې د نبی علیه صلوات والسلام ذات دا اسوه حسنه ده. الله تبارک تعالی قرآن کریم کې فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. د دې پیغمبر په ذات کې، د دې پیغمبر کې ستاسو لپاره اسوه حسنه موجود ده. څوک چې په الله باندې ایمان لري او د ورځې د آخرت عقیده ساتي نو د هغه لپاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهترینه نمونه ده. د دې وجې نه
امام غزالی رحمت الله علیه فرمای اعلم أن مفتاح السعادة اتباع السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مصادره وموارده وحركاته وسكناته حتى في هيئة أكله وقيامه ونومه وكلامه. لست أقول ذلك في آدابه في العبادات فقط، لا وجه لإمهال السنن الواردة فيها، بل ذلك في جميع أمور العادات، فبذلك يحصل الاتباع المطلق. امام غزالی رحمت الله علیه وی که ته دا غواړې چې تا ته د نیکبختیا کنجي میلاو شي او تا ته د نیکبختیا چابي میلاو شي، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وکړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت طریقو پسې ورپسې شه. په ټولو حرکاتو کې سکناتو کې ناسته ولاړه ده، تلل دي، حرکت دی، غم خادي ده. فی هیئت اکله په خوراک څښاک کې دی، وقیامه ودرېدل دي، ونومه خوب کول دي، وکلامه خبرې اترې کول دي. نو وی لست اقول ذلك في آدابه في العبادات فقط، د نبي علیه الصلاة والسلام د طریقو تابعداري صرف په عباداتو کې نه ده، بلکې فی جمیع امور العادات، دا په ټولو کارونو کې د نبي علیه الصلاة والسلام اتباع چې ده دا ضروري ده. او بیا امام غزالی رحمت الله علیه وی فعلیک ان تلبس السراویل قاعدا، په کاردار چې ته پرتوګ په ناسته باندې واغوندي، وتتعمم قائما، او چې پټکې تړې په ولاړه باندې وتړې، وتبدأ بالیمین فی نعلک، او کله چې پیزار په خپو کېنو اول د ښۍ خپې پیزار په خپو که سنت طریقه پکې دغه ده، وتأکل بیمینک، او خوراک په ښۍ لاس باندې وکړي. په دې ټولو کې چې کله د نبي علیه الصلاة والسلام اتباع څوک وکړي، نو دغه انسان اعلم ان مفتاح السعادة بالاقتداء اتباع السنة والاقتداء برسول الله صلی الله علیه وسلم، نو تا د نیکبختیا او د سعادت کنجي ځان ته راکوله وکړله. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو دغه نصیب کړي. انس رضی الله تعالی عنه فرمای وی ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل من احیا سنتي فقد احبني، چا چې زما سنت طریقه ژوندۍ کړله د زما سره مینه محبت وکړل، ومن احبني کان معي فی الجنه، او چا چې د نبي علیه الصلاة والسلام سره مینه محبت وکړه نو دا به د نبي علیه السلام سره په جنت کې. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو د نبي علیه السلام سره ملګرتیا په جنت کې نصیب کړي. مشکات کې دغه حدیث ذکر دی، امام ترمذي رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی دی. د بعضې خلکو خیال دا دی چې صرف د نبي علیه الصلاة والسلام د رسالت تصدیق وکړه بس دا پوره دی. ابن قیم رحمت الله علیه زاد المعاد کې ذکر کړی دي چې اسلام صرف د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت د تصدیق نوم نه دی، چې څو پورې د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت طریقو او د هغې د اطاعت پوره عهد نه شوی او د نبی علیه الصلاة والسلام پوره تابعداري نه شوي، نو دغه سړی مؤمن مسلمان نشي کېدلی. الله تعالی دې موږ او تاسو کامل مؤمنان کړي. د ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهید، چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه طریقه ژوندۍ کړله د فساد په وخت کې، نو د هغه دپاره د 100 شهیدانو اجر او ثواب دی. دې وخت کې د نبي علیه الصلاة والسلام طریقې ختمې شوي دي، د معاشرې نه رسم و رواج زیات شوی دی. د نبي علیه الصلاة والسلام په طریقې باندې خوراک څښاک نشته دی، ناسته ولاړه نشته دی، غم خادي نشته دی، سفر نکاح وغیره وغیره خبرې اترې د ګاونډ سره څنګه زندګي تېرول، د ګاونډیانو سره بازار ته څنګه تلل وغیره وغیره. نو دا ټولې طریقې به انشاءالله د نبي صلی الله علیه وسلم دغه طریقې بیانو. الله تعالی دې موږ او تاسو ته پرې عمل کولو توفیق نصیب کړي.